أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا بیا راولیگو اللہ پتانسو باندی ورستو دا خفگان نا امن چی خوبو. اللہ اکبر. اللہ پا دغ میدان باندی او پا دغ سخت حالاتو کی پا مومنانو باندی خوب راوستو ادی خوب سر دا غم لگ کم شی دا سوچ و فکر لگ بدل شی. یغشا طائفة منکم پتواغی وڈلا استاسنا یا پتولاغی وڈلا استاسنا وطائفة قد أهمتهم أنفسهم او بلدلا فکر کیا چولی واغوی لرا نفسنو داغوی. عباس بگیاغو چی میدان نبکل تختی اوی لخبر زان سرغمو یظنون بالله اوی گمان کو پا اللہ باندی غیر الحق نا حقا گمان ظن الجاهلية پشان د گمان د جاهلیت والو گڑوڑی شروع کری بد گمانو نے پا اللہ باندې کو چې الله ولی شکست را کو بدی کی حکمت ته او دا پیغمبر خوې چې موږ سره بمرست کیږي او دا سی چلو شو دا ولی او دایم وی یقولون وی هل لنا من الامر من شيء اشتری زمنګ د پاره د اختیار نشي. منافقانو دی خصوصا عبد الله بن ابي او زمنګ په کې اختیار نشي زمنګ خو چا ونه منله ته چې خدا مشوره کړې وي د مدینې نه ادا مشوره ور کړې پیغمبر ته د مدینې نه نوز او چې کله پیغمبر دغه مشوره عمل ونه کو به خبره بیرانی وری. قلت ورتوایا ان الامر كله لله یقینا کارون طول د الله په اختیار کې دي. يخفون في انفسهم پټي دوی په خپل زړونو کې ما لا يبدون لك غسا چې نه ښکار کوي تا يقولون ويدوي لو كان لنا من الامر شيء کچرته من لره د اختیار نسشي ما قتلنا هنا نبوي وجل شوي منغا دلتا. داجی ظالمان منافقانو بدا خبره کوله چې چا زمونږ منلې نن بدا مسلمانان دغه کې نمړه کې دي زمونږ د ملګری به نمړه کې. قل تورتوا لو كنتم في بيوتكم کوي تاسو بخبلو کورونو کې لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم خامخا راوتلی بو کسان چې لیکل شوی دی په هغوی باندې مرګ زینو د پریوتو خپلو ته ده. الله اکبر چې مرګ د باندې لیکل شوی کنه دا به هر زیته پتا باندې راځي او ته په خپل هغه راځي کوم ځکه چې مرګ مقرر. وليبتلي الله ما في صدوركم او دا کارو کو دی د پاره چې امتحانو کې الله دا غیمان چې بسینو تاسو کې دی. وليمحص ما في قلوبكم او د دې د پاره چې صفا کې غیمان چې بزړونو تاسو کې دی. سبحان الله به د وحد بغزا کې پته لګېدلی وکړه منافقان غټ منافقان په دغه غزا کې راخاره شوی دي. دا هغه حکمت ته چې الله ما ایمان راخاره کو حکم چې بسینو کې دي. والله عليم بذات الصدور او الله په دې په خبرو چې بسینو کې دي. ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان یقینا کسان چې واوړي دل ستاسو نه د میدان جنگ نه باغ ورځ چې مخامخ شوي وډلې. انما استزلهم الشيطان یقینا اخوه ولغوی شیطان یقینا اخوه ولغوی لره شیطان ببعض ما کسبوا بسبب د بعض هغه عملونو چې هغوی کړیو. ولقد عفى الله عنهم او يقينا ما في كرد الله غيتا ان الله غفور حليم يقينا الله بخنك انك صبرناك دي. وسلو چې د منافقانو بشان مکیږي بوزدلا بد ځان نه جوړوي د جهادون نه بنه پټيږي. يا ايها الذين امنوا ايمان ولو
لا تكونوا كالذين كفروا مکیږي بشان دا کسانو چې کفر کړي دي وقالوا لاخوانهم او وی په بار د خپل ورونو کې اذا ضربوا في الارض کله چې هغه سفر کوي بزمکه کې او كانوا غزايا غزا كون کې منافقان وسوي د مؤمنانو مبارکي لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا كچرت ويدوي زمن سرا نبمړه کې دي او نبا وجلې کې دي مطلب دا دی چې د خزو بشن په کور کې جسو کینی به نمرې او نو وجلې کې او دا منافقان خو په دې باندې خوشاله او راضي وو د خزو سره بدوی ناسو په کورونو کې صحابه کرام خو د جهاد په میدانونو کې ګرځي دعوت په میدانونو کې به ګرځي نو دې خبرو څه فائدې نشته بلکې دا خبره الټه چې دنو پښړه کې حسرتونه پیدا کوي ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم دې د پاره چې وګرځي الله دا خبر افسوس په زړونو دا غوي کې والله يحيي ويميت او الله ژوند کول کوي او مړ کول کوي دا ټول خبره الله په لاس کې ولي ریږي د مرګ نه والله بما تعملون بصير او الله باغ عملون جتاسوي کوي لدن کې دي ولئن قتلتم في سبيل الله او کچرت وجل شوي تاسو فلارا دلکی او متم يا ملشوي لمغفرة من الله ورحمة نخامك بخان دلا د طرفنا ومهرباني خير مما يجمعون غرد داغ مالوننا چې دوی جمع کوي کم ځکه شهادت او کم ځکه الله رحمت او دا مالونه وایي ته نه رسي ولئن متم او قتلتم او کچرت مړ شوي تاسو یو وجلی شوي لإلى الله تحشرون خامخا صلات به واپس کیږي نو بیا ولې یری کته په jihad کې مړ شو الله ته مخامخ کیږي کله خپل تلای کې مړ شو الله ته مخامخ کیږي فبما رحمة من الله لنت لهم نو په سبب د رحمت د الله نرم شوی ته دوی ته بل مسله بیانې چې امیر له پکار در چې باغ کې نرمي د مؤمنانو مشر له پکار چې راغی کې نرمي یو داعی اخلاق به نرمي نو الله پیغمبر ته وی چې د الله پر رحم سره ته نرم شوی د خپل ملګرو ته ولو كنت فظا غليظ القلب او کویت بجب او سخت زړواله خامخا خوار شوی لفضوا من حولك خامخا خوار شوی به دوی د غیر چا پیرستانه ده بجب انسان سره رسول ژوند نه تیری نه سخت زړواله سره چې کله داعی او عالم نرم خوی والی نرم مزاج والی عجزی کوونکی د خلک به دغه د خوشانه غیر چا پیر راتو شوی فاعف عنهم نو معافی کو دویتا واستغفر لهم وبخانه غواړه د دوی د پاره وشاورهم فی الامر او مشوره کو د دوی سره پکار کی په دنیوي مسلو کې د جنگ په خبرو کې په دې کې مشوره کوه دلیل لري چې مشوره ډېر اهمیت لري په شریعت کې چې الله دومره اوچت انسان ته وي تر صحابه کرام سره مشوره کوه فإذا عزمت فتوكل على الله نکلتی تقصد کی دیو کار نزان سپار پا اللہ باندی ان اللہ يحب المتوکلین یقینا اللہ من کئی د توکل کون کو سرا ولی پا اللہ بزن سپارا وجه دادا ان ينصركم الله فلا غالب لكم کم رستو کی ستاسو سر الله نو نشتی زور ور پتا سو باندې و ان يخذلكم او کم مدد پرید ستاسو فمن ذا الذي ينصركم من بعد نو سوک دا کس چې مرست بو کی تاسو سر ورستو د الله نه وعلى الله فليتوكل المؤمنون او خاص په الله باندې دي ځان وسپاري مؤمنان الله زموږ ټول مرستو کی او الله دې زموږ ملګری شي بل قانون دا بیانې چې د مال غنیمت نه با غلا نه کوي په دې باندې سخت وعیدونه راغلي
وما كان لنبي ان يغل او ندي مناسب یو پیغمبر لرا چی خیانتو کی ومن يغل لو چاچی خیانتو کو دمال غنیمتنا یأتی بما غل یوم القیامة نرابشی داغ سسرا چی خیانتی پکی کڑے دے پورز دا قیامت حدیث کم دیسی راجی کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیل ډیر زور کړي وې دیسی دی ورشي وره د سینې چې قیامت پر ورځ سړی ماته مخامخ شي په دې حال کې چې بسټ باندې او خراغسته او خرم باړې وي یې بیزګړه راغستی الله به ذلیل کی ګوره د قیامت پر ورځ به ټول په مخ کې هغه کم غنیمت کې چې خیانت کړو اق غنیمت والله د پسټ یې خو دي چې د ټول دنیا ویني او ذلیل کی ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون بیا به پورا ورکړی شي هر نفس بدله دا عمل چې د کړی وهم لا يظلمون او په دوی باندې با ظلم نکیږي افمن اتبع رضوان الله اي بشغ سوق چې روان شو پر زاد الله پسې کمن باء بسخط من الله پشان دا چا دی چې اخته شوی بغضب د الله کې او مأواه جهنم او زید وسیدو دا جهنمي وبئس المصير او بد زید ورتلو دا جهنم هم درجات عند الله دوی مختلف درجو والدی پنځ د الله والله بصير بما يعملون او الله لدن کې دې دا عملونو چې دوی کوي وسلام المؤمنان من خپل احسانات بیانې لقد من الله على المؤمنين یقینا احسان کړی دی الله په مؤمنانو باندې اذ بعث فيهم رسولا کله چې راولي ګو په دوی کې رسول من انفسهم د جنس د دوینا یتلو عليهم آیاتی الولی په دوی باندې آیتونه د الله ويزکیهم او پاکي دوی لرا ويعلمهم الكتاب والحكمة أو خيب دويتا قرآن وسنة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أو أقر كودوي مخد دينا خامخا بخكارا قمراهيكي خكارا قمراهيكي والله ولدو مروشت نعمتنا وركلو وش الله منافقان دا زورنا وركلو دا مسلمانان دا زين صفايكي ولي په وحد کې دا مصیبت راغی جواب کی اولما اصابتكم مصیبه ایا او هر کله چې ورسېدو تاسو ته مصیبت په وحد کې قد اصبتم مثلیا چې یقینا رسول تاسو د چند داغینا په بدر کې او الله وی چې دا کم حالت چې په تاسو رالو دا په بدر کې تاسو کافرانو سره د قشن کړي قلتم ان هذا ويتاسود كمرا غداغم يردا سهلت رلو او دا شکست څنګه راغی قلت ورتوا هو من عند انفسكم دا د طرفه د نفسونو استاسو ندي الله اکبر ورزوما چې دغه اوچتو مخلوقاتنا صحابه کرامونه هغه یو حکم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم چاګم دي سینا فرمانی نه کړي هغه موږ غنیمتونه وریدو بس دغه فتح موږ ته ملاو شو ذکر وکړو د دې یوې خبرې د لاسه هغه ته شکست ملاو شو او چې سړی هر مقام د پیغمبر نه فرمانی کوي ته د پیغمبر په حدیث باندې هغه زمام مذهب جدا دي ته د پیغمبر طریقه بیان هغه د زمون په ملک به څوک عمل نه کوي نو چې دې سړي وسه انجام یې سړی د پیغمبر حدیث وی وی پیجنی او به باغی پوری خان دي به باغی پوری مسخري کوي به باغی پوری ټوغي کوي ان الله على كل شيء قدير یقینا الله پارشی باندې قدرت لرونکی دی وما اصابكم يوم التقى الجمعان او هغه مصیبت چې ورسېدو تاسو ته باغ ورځ چې مخامخ شوي دواړه ډلې فباذن الله ندا په حکم د الله سره وليعلم المؤمنين او د دې لپاره چې ښکار کړي مؤمنان وليعلم الذين نافقوا او د دې لپاره چې ښکار کړي کسان چې منافقت کړي دي او راښکار شو بیا د وحود په غزا کې چې کوم سخت راغلی وکړه
هم د دې سختي سره سبحان الله د صحابه کرامو د اوچت ایمانونو پته ولګیدا او د منافقانو د منافقتهم پته ولګیدا الله جدا کړ مؤمنان او منافقان فاغه منافقان وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله او ادفعوا اول شو دغه منافقان ته راشي جنگو کوي په لار د الله کې یا دفاع کوي احد په میدان کې چې کله عبد الله ابن ابي خبيث د خپل ملګری ځان سره روان کو 300 کسان د جابر رضی الله عنه پلار عبد الله ابن حرام رضی الله عنه هغه ته आवाज کوم مو واپس کیږي د الله په لار کې جنگ کوي اوس کافرانو رالو نو واپس کیږي مسلمانان کمزوري کوي او که جنگ نشي کوله دفاع خو کې کنه مدافعات کوي قالوا يا غوي لو نعلم قتالا لاتبعناكم کپوی دې موږ په جنگ خامخا موږ به تابعداري کړې وې ستاسو جنگ موږ وینښتي که یقینا جنگ وې موږ به ستاسو ملګری وې د منافقانو دا خو د پیغمبر او د ملګری چکرو لراوځي وې جهادونه نشتی جنگونه نشتی هم للكفر يومئذ اقرب منهم للايمان دوی کفر ته بدغه ورځ ډیر نږدې شو په نسبت د دوی ایمان ته يقولون ويدوي بافواههم فخبل خلو باندې ما ليس في قلوبهم هغه څه چې نشتی په زړونو د دوی کې والله اعلم بما يكتمون او الله خپو دې په څه چې دوی پټي الذين قالوا لاخوانهم دا کسان دي چې وای په بار د خپل ورونو کې وقعدوا په خپل ناشتي د جهادنا لو اطاعونا ما قتلوا کدوی زمون خبر من لوینو نبوي وجلې شوی دغه د منافقانو خبري همیشه قلت ورتوايا الله دې ناشنا خبره کوي قلت ورتوايا فدرؤوا عن انفسكم الموت نلری کوي د خپل ځانونو نه مرګ لرا ان كنتم صادقين کوي تاسو رښتینی بعض منافقانو بداوي دا کوم چې شهیدان شو بیا په وحود کې اړو د دوی نه خزم پاتې شو بچی تیم پاتې شو دنیا مزید پاتې لاړو تبا شو الله وینا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا او ګمان مکو پاکستانو چې وجلې شو فلار د الله کې دمړو یا دعام مړو بشان دي سوایت من سورة بقرة کی ترشیو چی دا عام ملو بشان ندی بل احیاء عند ربیم بلکہ دوی جوندی دی پنیز در رب دوی یرزقون رزق ورکڑے کی دوی تا خبر ہے دا ساتی برے ازم پر ملکونو کی شہیدانو بانی دربارون و درگاہونو جو کڑی اللہ احیاء جوندی دی کمزی کی دا اللہ سرا دیسی جونی نه اسم چې دنیا نه برزخ ژوند دی او دویمه د نقطه رستی یرزقون الله رزق او تور کړی کیږي یعنی محتاج دی ماته زاغویل د برزخ په عالم کې رزق ورکوم نه چې وسړی په خپل الله ته محتاج دی او ترې هغه ته مال رزق راکړي فرحين بما آتاهم الله من فضله خوشاليږي باغسه چې ورکړي دی هغه ته الله د خپل مهرباني نه غنیمتونو ته خوشاله دي ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم او خوشاله دي باغ کسانو یا خوشاليږي باغ کسانو چې ندي یو ځای شوی د دوی سره ورستو د دوی نه کم مؤمنان چې په جهاد کې مصروف دي او لنی دي شهیدان شوی نو دوی دا وی مبارک خوشاله دي چې دوی له الله د اوچت نعمتونه ورکړي اسدي الا خوف عليهم ولا هم يحزنون چې نه به سیر په دوی باندې او نه به دوی غم جن کیږي يستبشرون بنعمة من الله خوشاليږي په نعمت د الله وفضل او فضل سرا وان الله لا يضيع اجر المؤمنين او يقينا الله نبرباد اجر د مؤمنان سوق دي الذين استجابوا لله والرسول هغه کسان دي چې قبول کو حکم د الله او د رسول من بعد ما اصابهم القرح ورستو د دینا چې ورسېدل غوي ته زخمونه د شوچت مؤمنان
سره د زخمونو د الله او د الله د رسول منلې دا څنګه زب ګوره مته است پرونی چې د پاره سیرت ووري موږ سیرت دلته نه بیانو اسی اشاره وکړو واقعیت کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د احد د غزا واپس راغی نو ابو سفیان یو ځای ته ورسېد به اراده وکړه چې په دې مدینه باندې واپس ورځو حمله وکړو اصل مؤمنان زخمیان شوي دي او مصروف شوي دي نو راځي چې حمله وکړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبر شونه د دوی د يرولو لپاره چې راځي چې دوی ته خبر ورشي چې مؤمنان بیا راوتی دي نو هغه صحابه کرام رضوان سره روان کړو چې کوم په احد کې شریکان شيو دا اعلان وکړو موږ سره هغه سره دي چې په احد کې موږ سره نو د صحابه کرام سره د هغه زخمونو روتو الله دلته صفاتو کو واذا الله او د الله حکم منل دي ته نه دي کتلی چې موږ په زخمونو کې پراته للذین احسنوا منهم د پاره دا کسانو چې خسته عمل کړي دي دا غوینه وتقوا او تقوا کړي دا اجر عظیم لوی اجر دی سیرت کې دا خبر راځي چې دا ابو سفیان په قافله باندې د عبد القیس قبیله یو قافله تیر شو ابو سفیان دی باندې اځي ته پوښتنه کوي چې تر روانې موږ جو مدینه ته ویسل زی وی موږ خوراک حاصلول تجارت ابو سفیان ته وی زمایو پیغام زمایو رساله زمایو خبر به ته محمد صلی الله علیه وسلم او دغه ملګرو ته ونه رسې او زب تاسو له دې په بدله کې د عکاز په بازار کې لوی مال درکم د خوراک او که زما دا خبر ملته ورسو چې سیده و به رسوي خبر نه ته تاسو ته دوی چې لوی لخر را جمع شوی دی د مشرکانو او بیا پتا سو باندې عمل کوي ویریږي ګوره ویریږي دا وی سیاست د مؤمنان يرول لکه څنګه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دغه موقع باندې معبد الخزاعین په ابو سفیان په لګلو او يرول نو داخله کړهلو او مؤمنانو ته دا خبر وکړه او ټول خلک راځي مشي دي تاسو خلاف الله ودا معمولی مؤمنان نو څنګه الذين قال لهم الناس هغه کسان دي چې وی دوی ته خلکو دغه جاسوسان ان الناس قد جمعوا لكم یقینا کافران راجم شوی دي تاسو یا یقینا خلق راجم کړي دي تاسو د مقابله د پاره لخري اولني الذين قال لهم الناس دلته ناس مرجع سوسان دي ان الناس كافران وكافرون رجم كل لوي لخري فخشوهم نويري قيدا غوينا فزادهم ايمانا نزيات کو دي خبري اغوي لر ايمان دم روچت مؤمنان وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل او وی پورا دې زمنګ د پاره الله او خکار ساز دې فانقلبوا بنعمة من الله وفضل نور واپس ول دوی په نعمت د الله سره او په مهرباني سره لم يمسسهم سوء نور سیدل دوی ته تکلیف واتبعوا رضوان الله او روان شو پر زاد الله پسې والله ذو فضل عظيم او الله خاوند مهرباني لوی دی انما ذلكم يقينا دا جاسوسان الشيطان شيطان دي يخوف اولياء چيريتا سو بخبلو دوستان سرا فلا تخافوهم نميري دا غينا وخافون ان كنتم مؤمنين اويري زمانك چرتي دا سو مؤمنان دو حد جنگ ورستا منافقان ونفاق راكار شو قريش را گرم شو د مدینه يهوديان دغه مسلمانانو مسخ حالات را لګن الله تسلی ورکړي پیغمبر ته ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر او غمجن دین کی تعالی را کسان چې تاجی کوي بکارونو د کفر کې انهم لن يضروا الله شيئا یقینا دوی هیڅری نقصان نشي ورکول الله تدششي يريد الله الا يجعل لهم حظا في الاخره
غواني الله چې ونګرځي دوی لرا برخه په آخرت کې ولهم عذاب عظیم او غوی لرا عذاب لوی دی إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان يقيننا كسان چاغسي دي كفر ببدل دي إيمان كي لن يضر الله شيئا هجري نقصان نشورك ولألا تادس شي ولهم عذاب أليم أو دوي دبار عذاب درناك دي ولا يحسبن الذين كفروا او گمان دینک یا کسان چې کفر کړي دي انما نملي لهم خير لانفسهم چې بشکا غشي چې مهلت ورکو منګ دوی ته غوړه دي د بار د ځانونو د دوی الله وی کافرانو ګره دا ګمان نه کوي چې ما چې دوی پرې خو دي او عذاب انرا ولا مولا رانی نيراني سملا وختي نو دوی دا ګمان نه کوي چې زمونږ د پاره کې غوړه دي چې الله موږ پرې خو دي نه نبي اول الله مهلت ورکړي انما نملي لهم ليزدادوا اثما یقینا مهلت ورکو منګ دوی ته د دې د پاره چې زیات شي دوی په ګناه کې ولهم عذاب مهين او دوی لر عذاب سبکون کې الله لازم بده امتحانونه ودا شخص راځي ولي ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه ندي الله چې پریدي مؤمنان پاغه حال چې تاسو پاغه باندې حتى يميز الخبيث من الطيب تردي چې جدا کی الله پلیت منافق د پاک مؤمن الله تاسو دې نه پریدي لازم به امتحانونه راځي منافق بالله جدا كيد دغنه د کافرن وما كان الله ليطلعكم على الغيب منافق بالله جدا كي عفوا د مؤمننا منافق بالله جدا كي د مؤمننا منافقان جدا شو مؤمنان جدا شو كافران جدا رخارش وکي سړی دا وی چې الله مونږ ته د منافقانو د نمونه ورینه خې مونږ ته نو خې چې دا منافق ته الله وی چې وما كان الله ليطلعكم على الغيب او ندي الله چې خبر کی تاسو په پټو خبرو باندې ها د پیغمبر په واسطه به خبر کی ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء او الله او مگر الله ورکی د رسولانو خپلنا چاله رچو واړي فآمنوا بالله ورسوله نو ایمان راوړی په الله او پر رسولانو داغه وان تؤمنوا وتتقوا او کچر تاسو ایمان راوړو ویری دی د الله نه فلکم اجر عظیم اهل کتابو بد صفاتونه به اوس په دې رکوع کې بیانېږي نو یو عیب په دوی کې دادی چې د ډېر بخل والا خلکو بخیلانو خصوصا د يهود هلکه خډیر مالونه وسرو ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله او ګمان دي نه کوي کسان چې بخل کوي باغ مال چې ورکړي دوی ته الله د خپل مهرباني نه هو خير لهم چې دا غره دي دوی لره بل هو شر لهم بلکې دا خو بد دي دوی لره دا بخل خو ډېر بد کار دی او د دې انجام ډېر بد دي انجام دي سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامه زرد چې په غاړه کې بوا چولې شي دوی تاغه شي چې بخل کړي دي دوی باغی سره په ورځ د قیامت ولله میراث السماوات والارض او خاص د الله د پاره میراث د اسمانونو د زمکې دی والله بما تعملون خبير او الله پاغه عملونو چې تاسو کوي خبردار دی هر څه الله ته پاتې دي نو به بخل ولي کې الله مال له الله زمکه د الله اسمان دي هر څه د الله دي نو به د الله لپاره لګو کړي لقد سمع الله قول الذين قالوا يقينا وأريد الله وینا دا کسانو چې ویلي ان الله فقير ونحن اغنياء یقینا الله فقیر دی او منګ مالدارانیو تاسو نه خبر ما بیان کړی و د تیر شوی آیت سره چې الله په دې رکوع کې د يهودو د اهل کتابو بد صفات بیانې نیو صفت خو به کې بخل چې بیان شو نو بل صفت په کې دا چې دا ډیر بی ادب خلکو د الله به احترامي وکوله
حالانکه بخیلانو پخپلو او بیا به د بخل نسبتهم الله ته کو لکه څنګه چې سورۃ المائده کې برش کله چې الله سبحانه وتعالى آیت نازل کو قرآن کې من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا سوق به الله لور کی قرضا خیسته قرضا نو دي ظالمانو دي يهودو بیا مذاق شروع کو او دا به وی چې دوی الله فقیر شوی دی او غریب دی او د نور خلکو نه صدقې او خیراتونه او قرضې واړي الله وی د دوی دا وینا ما واوریدا سنكتب ما قالوا زرد چې وبلیکوا خبره چې دوی وی وقتلهم الأنبياء بغير حق او وجلد دوی پیغمبران لرا بنا حقا ونقول ذوقوا عذاب الحريق او آیو بدوی تچ وسکی عذاب دور سوزون کی ذلك دا عذاب بما قدمت ایدیکم فسبب دا عمل دی چې مخکې لګلی دی لاسونو ستاسو وان الله ليس بظلام للعبيد او یقینا الله نه دی هیڅ ظلم کوونکی په بندگانو باندې الذين قالوا دا کسان دي چې وی دوی ورته ایمان د نه راوړو دپاره به یهودو د دروغو وزرونه بیانول یو وزر به دا بیانو چې موږ ته پیغمبرانو دا خبره کړې ده یو ځل به دا بیانو چې پیغمبرانو موږ ته دا خبره کړې ده چې اخرنی پیغمبر نه بدای چې داغه قرباني چې هغه خیرات او صدقې ده به ور خوري حال دا چې ستا قرباني خو ور نه خوري نو دا نه خطا پیش نه کړه موږ پته ایمان نه راوړو دا د دروغ عذاب دا وي الذين قالوا دا كسان دي چوي ان الله عهد الينا يقينا الله حكم كره منتا الا نؤمن لرسول چي ایمان بنرولو په رسول حتى ياتينا بقربان تردي جراولي منت قرباني تاكله النار چي خوري غيل رور قلت ورتوايا قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات يقينا راغلي تاسو تدير پیغمبران مخکي زمانه بخکار دلیلونو سرا وبالذي قلتم او پاغشی سرا چې تاسو ویلیو یا غختلیو نو پاغو مور ایمان نه راوړو داغو خبره مور نه منه تاسو ته مخکې پیغمبرانو ډیر دلیلونه خولي دي تاسو مطالبه پوره شوي دي فلما قتلتموهم ان كنتم صادقين نو ولي وجري تاسو غویلرا کی تاسو رښتینی فإن كذبوك نكدوي دروغ جن كتال فقد كذب رسل من قبلك يقينا دروغ جن كريشوي دي دير پیغمبران مخكستانا جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير راغلی وغوی پخکار دلیلونو او پوال کتابونو او پلوی کتاب رنا کون کی سرام قسم دلائل هغه پیغمبرانو راوړي الزبر واړه کتابونه نازل شوي دي غټ لوی کتابونه هغه کتابونه چې رڼا کوونکي کتابونه وو الله چې کوم وحی راوړي په دې کې رڼا یې په دې کې نور یې په دې کې هدایت د انسانانو لپاره اوس د آخرت یې الله بیانوي كل نفس ذائقة الموت هر سوال سکون کې د مرګ دی وانما توفون اجوركم يوم القيامه او یقینا پورا بدر کړي کیږي تاسو ته اجرونه تاسو په ورځ د قیامت د هر څه اجر به پورا ملایي فمن زحزح عن النار نسوک چې بچ کړي شو د ورنه او دخل الجنه او داخل کړي شو جنت فقد فاز يقينا كامياب شو الذي بدي مبارك مشكي من طول دورنا ذاتك او الله سبحانه وتعالى من طول جنتنا نسبك وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور او ندي جون دنيوي مگر سامان ددوكي دي وسلو چې خامخا مصیبتونه برازي دشمنان به تاسو تنګي خو تاسو به صبر کوئ لتبلون في اموالكم وانفسكم خامخا امتحان با
امتحان برازی پتاسو باندی پا مالون استاسو کی او بنفسون استاسو کی ولتسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم او خامخا او ریبا دا کسانونا چی ورکڑی شوی دے ورت کتاب مخکستاسونا ومن الذين اشرکوا او دا کسانونا چی شرکی کڑی دے اذن کثیرا بدر دیری امتحان کی بم مال کی بم امتحان رازی بدن کی بم امتحانون رازی او دا یهود و نصاراونا او دا مشرکانونا اللہ دیر بدر دی بم تاسو او رئی وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا او كسبروا كتاسوا تقوى مرا واستزانك فإن ذلك من عزم الأمور نيقينا داد بخو مزبوط كارون ندي وسلا دي يهود بماري بياني چه دوی حق پت کرده الله کی الله لوز اغسته دا علماؤنا او دا دوینا چه گره حق با نپتوئی وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابِ او کله چې واغست الله واده دا کسانونا چې ورکړی شوی دی هغوی ته کتاب لتبیننه للناس خامخا تاسو به بیانوي دا خلکو ته ولا تکتمونه نبه پټوي دی لره فنبذوه وراء ظهورهم نغزار کو دوی هغه ورستو د شاګانو خپلونه حق گزار کو شات واشتروا به ثمنا قليلا او وای غستی پاغي باندې قیمت لګ او وای غست پاغي باندې لګ دنیا فبئس ما يشترون مبدع شي چې دوی اخلي هذا زمون په امت کې ډېر خلک دي شتي چې خلک ته علماوي او هغه د خپل مقاصد لپاره او د خپل فائدو د پاره او د خپل مسلک او مذهب او تعصب د لاسه او دړون عصبیت د لاسه چې نو صحیح حدیثونه پټي قران آیتونه پټي د خپل فائدې د پاره بس د خپل خېټې د پاره بس د کرسۍ د پاره لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا گمان مکو پاکستانو چی خوشحالی کی پاکار چی دوئی کئی ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا او خوخیدا چی صفت وکړي شي د دوی پاکار چی نه دې کړي دوی او د بل مرز د پاله کتابو کې گمراهی دا چې غواړي دا چې زمونږ د صفت وکړي شي پاک کار چې دوی کړي نه یو کار بدوی کی نشتی او خصیفت بدوی کی نشتی خوی زمان دی صفت اکڑیش فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب نقومان مكة وبدوي باندي پخلاسی دود عذابنا ولهم عذاب أليم ودوي دپارا دردناك عذاب دي ولله ملك السماوات والأرض او خاص دا الله دا پارا باچائی دا اسمانون و دزمکی دا والله على كل شيء قدير او الله پارشی باندی قدرت لرن کے دے ان في خلق السماوات والارض یقینا پیدائش دا اسمانون و دزمکی دی دا ایتون با پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې بکره تهجد تر پاسیدو نو په دغه وخت کې بدايتونه الوستل یقینا په پیدایش د اسمانونو او د زمکه کې واختلاف الليل والنهار او په بدلیدو د شپه او د ورځ کې لآیات لأولی الالباب خامخا ډېرې نښې دي د پاره د صفا عقلونو والو الذين يذكرون الله قياما وقعودا دا هغه کسان دي چې یادوي الله لره په ولاړه او په ناسته وعلى جنوبهم او په اړخونو خپلو دین ثابت شو چې الله په هر حال کې یادوي که ولاړې او که ناسي او که پروتي که په اړخي کار څنګه والله به یادوي د الله ذکر به نه پرېږدي ويتفكرون في خلق السماوات والأرض او سوچ کئی پا پیدایش دا اسمانونو او دا زمکه کی دا مؤمن شاد میں اگر اللہ پا مخلوقاتو کی سوچ کئی او ویدا ربنا ما خلقت هذا باطلا
اے ربا زمنگا ندی پیدا کری دا تا بے فائدی سبحانك فقنا عذاب النار پاکی دتا لران وسات منگ دور دا عذابنا ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته اے رب زمنگا یقینا تجسوک داخل کی ورتا نو یقینا وشرموتا وما للظالمين من أنصار او نشتی ظالمان لرئيس مددگاران ربنا إننا سمعنا مناديا اے رب زمنگا یقینا من واوریدو یواز کونک ينادي للإيمان چاوازی کو ایمان تا ان آمنوا بربكم چی ایمان راوڑی بقبل ربانی فآمنا نمنگ ایمان راوڑو ربنا اے رب زمنگا فاغفر لنا ذنوبنا نوبخ من تگناون زمنگا دین دام ثابت شو چې خپل نیک اعمال الله ته وسیله کولای شي وی الله من ایمان راوړو نو زمون ګناونه وبخنا خپل ایمانی وسیله کو الله ته فاغفر لنا ذنوبنا نوبخ من تقنون زمنگا وكفر عنا سيئاتنا أوري جو زمننا قنون زمنگا يا بدي زمنگا وتوفنا مع الأبرار أو ملك منگا دكاملوني كانوا سرا يعني منك بديسي حالك ملكا چه منك خني كان خلق يودني كانوا سرم آخر خاتمه کا او بیا می الله وی دغوی سره راپاس کی چا سره چې مرشد دغوی سره راپاس دا حدیث ثابت ربنا يا رب زمنگا وآتنا ورانك منتاد ما وعدتنا على رسلك اغسچ وعد کړی ته زمنګ سره پجبد رسولانو استا ولا تخزنا يوم القيامه او مشرمو من فورز د قیامت انك لا تخلف الميعاد يقينا خلاف نكيد وعدي فاستجاب لهم ربهم ندعا قبول كراوي لرا رب داوي أني لا أضيع عمل عامل منكم چی یقینا زن بربادوم عمل دا عمل کون کستا سنا من ذکر او انثى کنارینی یا زنانی دی چا اجر بنزای کی اجر بطول تمیلوی او دا بیت ساتی چی دا اللہ پا قانون کی بیا دا اجرون پا تقسیم کی دا سڑی او دا خزی فرق نشتی دا آخرت پا لحاظ سر اگر که دنیا کی و بعض و احکام کی فرق شتی هم دا اجر مسئلہ بیانا ذکر اللہ سوی بعضکم من بعض باستاسو دا بازو ندی فالذین هاجروا و اخرجوا من دیاریم نو آغا کسان چی هجرتی کرده دی او استلی شوی دی دخبلو کورونونا و اوذو فی سبیلی او تکلیف ورطور کرده شوی دی زمان پلار کی وقاتلو و قتلو او جنگونه کرده دی او وجلی شوی دی لو کفرن عنهم سیئاتیم خام خارجون بداغوینا گناهون داغوی ولا ادخلنهم او خام داخلون باغوی جنات تجری من تحتها الانهار جنتون تاچی بیگی بلاند داغین ولی ثوابا من عند الله بدل داد طرف دلانا والله عنده حسن الثواب او الله چی دی داغ سر خیست بدل دا وسوال دار اغیز لکی چی پا کافرانو بانی دی حالاتو تا سڑیو گوری او دی مؤمنانو باندی نو مؤمنانو بانی سختی دی او دلتا اللہ وی زما پلار کی وستی شوی دی او وجلی شوی دی او تکلیفون ورکڑی شوی بے کافران ولی روغ رمٹ گرزی اللہ وی لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد دوک دین کی تالرا اوڑی دل د کافرانو بخارونو کی متاع قلیل دوی د پار فیدی دی لگی ثم مأواهم جهنم بیازید و سیدو دوی جهنم دی و بئس المهاد او بد زید تیار کړی شوی دا جهنم اللہ دی مبارک میش کی منگا دا جهنم نازاد کی خدا دا غوی حال لے نو پا دی مدو کی اللہ ہوئی او حدیث کم دارا گلی دی کنا چی دنیا دا کافر دا پارا جنت تے او دا مؤمن دا پارا جیل لے
د دوی دا فائدې دا لږ وخت فائدې دي بیا ختمېدونکې فائدې دي او آخرت بیا تباه دی هر چې مؤمنان دي نو د هغوی به آخرت هم واوره کوي لكن الذين اتقوا ربهم مگر هغه کسان چې یریږي د خپل ربنا لهم جنات تجري من تحتها الانهار د هغوی دپاره جنتونه دي چې بهیږي بلاندې د هغې نه ولي خالدين فيها من شبه باغيك نزلا من عند الله من مستعد الله طرفنا وما عند الله خير للأبرار او هغه څه چې د الله سره دي غوره دي د نیکانو دپاره الله دې موږ ته هم دغه مېلمستیا نصیب کړي وس الله سبحانه وتعالى د هغه اهل کتاب صفت بیانې چې هغه نیکان خلک دي حق مني حق ته غاړه ښودي ده وإن من أهل الكتاب أو يقينا باز ده أهل كتابنا لمن يؤمن بالله خامخا غسوق دي چه ایمان لري په الله باندې وما انزل اليكم او باغ کتاب چې نازل شوی دی تاسو ته وما انزل اليهم او باغ کتابونو چې نازل کړي شوی دی هغوی ته خاشعين لله عجزي کوونکي دي الله ته لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا ناخلی پایتونو د الله لك الدنيا أولئك لهم أجرهم عند ربهم دا کسان دوی دا پارا اجر دا دوی دے پنیز دا رب دا دوی ان اللہ سریع الحساب یقینا اللہ زر حساب کون کے دے یا ایوها الذین آمنوا اصبروا وصابروا ایمان والو صبر کوي او کلک شي په صبر باندې یا صبر کوي او وینا کوي د صبر یو بلتا ورابطو اوزاننا وتړي دشمنانو ته واتقوا الله ويريقي دالان لعلكم تفلحون د دې دپاره چې کامیاب شي